اور لراغله د کور میرمن شو. دا متل نیغ په نیغه د زنانو طرف ته خلک منسوب کوي چې زنانه مخکې به داسې وو په اول ځایونو کې چې غریبۍ به وي په کلو کې په کورونو کې او ماچس. اوس خو خیر داسې اتوماتیک چولې راوتي چې بني ادم څنګه د چولې نه ټک وباسي نو بس د ګیس چوله وي آن شي بړک ناریږي او خلک خپل کار شروع کړي. خو اول به داسې نه و. پخوا به مشران خبره کوي او موږ هم پکې ځینې څیزونه لیدلي دي چې په نغري کې به اور یو سکروټه بله پرته وه او د هغې د پاسه به یو غوښه وي یا تپاڼې چې کوم دی یا یو اوچ لرګی خوا کې به یې ایښی چې هغه به ورو ورو لوګېږېده چې دا انګار چې کوم دی دا مړ نه شي، دا اور چې کوم دی چې دا مړ نه شي، ځکه چې کله د اور بلولو وخت راشي نو چې زموږ سره د اور لګولو اساني موجوده وي، ځکه چې غریبي وه او سهولتونه هم نه وو نو د هر چا سره به ماچس په کور کې یا د تیلو ډبې په کور کې موجود نه و. نو خلکو به اکثر داسې هم کول چې د یو بل نه به تیلې یا ماچس غوښتو یا به د چا په ګاونډ کې چې اور بل و لوګي به ښکارېدو نو هغوی به دغه کور نه بل یو ډک یا د کپړې یو سر ته به اور بل کو په منډه منډه به خپل نغري پورې را رسوو چې دغه د اور لمبه چې کومه ده هغه خپل نغري کې واچوي او د هغې په برکت باندې خپل نغري کې اور بل کړي. د خاورو تیل به پې هم خلکو وراچول خو دا هم د امیرۍ خبرې وي، هر چا به دا نشو برداشت کولی، نه به شو افورډ کولی. به هر حال نو په دغه موقع باندې به زنانه اکثر د یو بل کره تلې راتلې او د اور راوړلو یا د اور د راغشتلو یوه بهانه به په کور کې موجود وه، لکه څنګه چې په کلو کې یا په ځینو ځایونو کې اوس خو خیر از دی کې نلکې ولګېدې، بمبې ولګېدې او حالات بدل شو، خو په ډېرو ځایونو کې د اوبو یا د خوږو اوبو یا د یخو اوبو کویې به په کلي کې په یو کور دوه کې وو نو ټولې زنانه به هغلته کې راغونډېدلې. مطلب به اوبه راوړل هم او په دغه ځایونو کې به ګپ شپ لګول هم غرض او د یو بل د حال احوال نه به خبرول هم مقصد و. دغه شانتې تنور به چې اچوو نو ټولې به د مالې ښځې به راغونډېدې او په یو خاص تنور یا په یو خاص کور باندې به ګپې شپې هم لګولې او خپل کارونه به هم کول. خو د اور له راغلې د کور د میرمن کېدو خبره چې تر څو وه نو ځینې په بکې داسې هم وي چې هغوی به په داسې وخت باندې راتللی شي په کور کې به د کور د مالک موجودګي وه یا د چا دپاره به چې دوی د تلو کوشش کوو یا د لیدو کوشش کوو د هغې خلکو موجودګۍ ته به غلی غلی انتظار او اکثر به د هغې نتیجې په مختلفو شکلونو کې راوتې هم. نو اور له راغله د کور میرمن شوه، یعنې کومه زنانه چې د اور یا جینۍ چې د اور اوچتولو له اخیستلو دپاره راغلې وه هغې په دغه کور کې ځان شته کړ، په دغه کور کې ځان ته ژوند برابر کو یا رشته برابر کړه. نیغ په نیغه خو د دې مونږ دغه مطلب اخلو. خو په شامنظر کې چې مونږ ګورو نو هغه خلک یا هغه کردارونه چې هغوی راشي په یوه بانه د یو کار کولو دپاره یا د یو غرض پوره کولو دپاره راشي، خو په زړه کې خبره بله پټه نیولې وي او د یوې خبرې په ځای د نورو خبرو معلومولو یا د هغې د حاصلولو یا د هغې د نفع پورته کولو ګټې پورته کولو ته بډې وهلې وي. نو په یوه بانه راتلل او په بله بانه یا د بل څیز مقصدونه اخیستلو په موقع باندې مونږ وایو چې اور له راغله د کور میرمن شوه. د لږ څه دپاره راغلی بني ادم په هر څیز باندې قابض شي او ځان مشر کړي او ځان د هر څه مالک یا میرمن کړي. نو تاسو ښه پوهېږئ په خبره.